څنګه چې میاشتې تاسو ته خبر وکړو دا د پښتون سټوډنټ فیډریشن ایبټ څانګې د بادشاه خان انډین سوسایټۍ مشر دی او دا ینګ لیګ کې خو د دونه ښکلي انتظام کړی دونه زبردست انتظامي پروګرام یې کړی چې د 2000 کسانو دغه دلته کې کیټرینګ دی او ډاکټران هم دي ورسره د خوراک انتظام هم دی ورسره نور مواد سپلې او کپړې دا مې ضروري تقسیم یې کړې موږ دوی پېښې کړي وو د دوی دا او خبردارۍ لپاره موږ دلته کې راغلي وو او ورته دا وایو چې تاسو نور څه دلته کې دلته څه تکلیف وي څه مسله وي نو موږ حاضر یو زموږ د بیان هم ټول حاضر دي زموږ د ملګري دې لپاره حاضر دي بل زموږ چیرمین صاحب دلته کې ډېر ښه ایچ او اقبال خان چې دی نو ډېر ښکلي انتظام او دلته کې ورته ولاړ دی وخت په وخت کې دی د دوی چې څه تکلیف وي انشاءالله که پښتنو کې شي وي نو دوی دلته کې موجود ناستي اډر پوری شي دوی ته زموږ ښه درنګه تپې ناستې ده دا دې ناستې نو که څه مسله وي نو دا دواړه دلته کې حاضر دي موږ سره به رابطه کوي موږ به انشاءالله په وقایو منټ کې ورته حاضرېږي چې څه خدمت یې د دوی موږ ته تیار یو او ایني ټایم موږ له دې دوره وکړو موږ ډېر متاثر شو د دې له کار نه خدای دې ورته اجر ورکړي